کونترباس د نوي اپیسوډ بیل کې رلیز کېږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ملګرو خلکو د پښتو بهترین سیریل چې نوم دی کونترباس د نوي اپیسوډ په خواله ډر کوو چې نوي اپیسوډ به کله ریلیز کېږي. ټول اپډیټ د ملګرو په دې ویډیو کې شیر کړو. ټول مخکې د وړه هماغه خپلو ملګرو سره شیر کړئ او لایک کړئ. زموږ چینل اوس چې نوي سبسکرایب کړئ چینل دې سره ضرور سبسکرایب کړئ، بیل ایکن هم دباؤ چې زموږ هر ویډیو تاسو ته په وخت باندې میلاوي. ملګرو پښتو بهترین سیریل چې نوم دی کونترباس په هفته کې دی نوی اپیسوډ ریلیز کېږي. تاسو ټیم په ټیم اپډیټ درکوو. 8 اپیسوډ یې په یوټیوب چینل باندې ریلیز شوي او د 9 نمبر اپیسوډ ډېر ملګري په انتظار دي. په دې کې کوم سټارکست هم د سکرین باندې ښکار هم چې وقارجانې، سلما سواتي، لیلا سواتي، سلما سواتي، خالده یاسمین، سردار بلبل اسپندر او شاهرخ خان داسې نور هم بهترین سټارکست په دې کې شامل دي. ملګرو سیریز کوم چینل باندې سټارټ دی، چینل نوم دی وقارجانې افیشیل. تاسو په یوټیوب کې وقارجانې افیشیل دا نوم ولیکئ یا سیریل دا نوم ولیکئ. کونترباس دا چینل دی دا ډرامه میلاو شي. که خبره نوي اپیسوډ په خواله وکړو ملګرو 8 اپیسوډ یې په یوټیوب چینل باندې ریلیز شوي دي او ډېر ملګري نوي اپیسوډ په انتظار دي. نو موږ ته کمنټ هم کړي ملګرو. الریډي که د 8 نمبر اپیسوډ چا کتلي دا د لاست اپیسوډ او دا سیریل الریډي ختم شوی دی. اوس کېدای شي بل سیریل دوی شروع کړي. هغه اپډیټ موږ ته په ټایم باندې درکوو لا څه پته نه لګي. خو د دې بل نوی اپیسوډ چې دی 9 نمبر دا به نه ریلیز کېږي. ولې د دې دا لاست اپیسوډ او دا سیریل الریډي کمپلیټ شوی دی. نو دغه ویډیو تاسو هم شریک کړه. بلکې د دوی نوې ډرامه یا سیریل شروع کېږي اپډیټ موږ به تاسو له په ټایم باندې راوړو. او کوم ملګري د کونترباس د نوي اپیسوډ په انتظار دي نو دغه اپیسوډ یعنې دا سیریل ختم شوی دی او بل اپیسوډ به د دې نه ریلیز کېږي. او دغه ویډیو تاسو هم شریک کړه د کونترباس د نوي اپیسوډ 9 نمبر په حواله باندې. نو که ویډیو مو خوښ شي خامخا یې خپلو ملګرو سره شیر کړئ او لایک کړئ. موږ له راکړه ملګرو اجازه پر روانو کې میلاویږو. د الله په امان. السلام.